دویم موضوع ما تاسو تېره جمعه ویلې وه انشاءالله العزیز هره جمعه به مختصر 15 منټه خبره زه په هغې باندې کوم د خلافت او د اسلامي سیاست امت مسلمه د دې نه ډېر زیات لرې دی لہذا موږ په دې باندې ځان پوهېږو چې سیاست چاته وایي او خلافت چاته وایي او آیا موجوده نظامونه اسلامي دي او که نه دا غیر اسلامي دي نو سیاست معنا علماء کرامو د سیاست معنا هم کړې ده د خلافت معنا هم کړې ده دا زما په لاس کې کتاب دی د خلفه معنا ده نائبي خلافت چاته وایي او په لغت کې عربیه کې خلافه په معنا ده نائب سره خلفه فی قومه یو سړی خپل قوم کې مشر دی هغه لاړ او ځان پسې نائب مقرر کړ دا خلیفه شو د خلافت وایي خو دا لغوي اعتبار سره او شرعي تعریف علماء چې دا کړی دی ستاسو مخکې زه هغې تعریف وړاندې کوم امام ماوردي رحم الله خپل کتاب کې دا دغه کتاب ما سره دا دلته موجود دی او دې عالم ته حواله نقل کړې ده الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسیاست الدنیا چې خلافت چاته وایي موضوعة لخلافة النبوة اول درې خبرې دي اسلامي نظام اسلامي حاکم اسلامي خلیفه کې به درې خبرې دي د اسلامي خلافت تعریف کې درې خبرې دي اول نمبر دا امامت وضع شوی دی لخلافة النبوة دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت نایبي ده د چا نایبي ده ټول وایي د نبوت نه خلافت خلیفه والی د چا نه دی د نبوت نه نایبي د چا نه ده د نبوت نه د انګریز نه نه د کافرانو نه نه د کافرانو د انګریز د اقدارو او د هغې د تهذیب او تمدن نه نه شرط دا دی په خلافت کې چې دا به خلیفه وي نایب وي د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه دویم فی حراست الدین دا خلافت او نایبي به د نبی علیه السلام په څه کې وي فی حراست الدین د دین په څوکیدارۍ کې د دین په څه کې جي څوکیدارۍ کې نو خلیفة الوقت امام الوقت امیر المؤمنین خلیفة المسلمین او د مسلمانانو امیر با د دین څوکیدار وي څه وایي وایه کنه څه وایي د دین څوکیدار وي او د دین خرڅونکی به نی ښه د دین خرڅونکی به نه وي په دین کې نقص پیدا کوونکی به نی دین کمزوري کول او ختمونکی به نه وي دی به فی حراست الدین د دین حفاظت کوي او دریم نمبر و سیاست الدنیا د دنیا د امور انتظامات به کوي نو دنیا رسته ده دا دنیا څونه ضرورت چې دا رسته دي اول نمبر دا خلافت دی ته وایي چې دا د نبوت نه او د نبی صلی الله علیه وسلم نه نایبي ده د دین په څوکیدارۍ کې او د دنیا په هغه امور انتظام کې نو خلیفه به د دین حفاظت کوي او د دنیا چې څومره امور دي د دې خیال به ساتي د خپل رعیت او د خپل قوم صحیح شو جي دا امام ماوردي رحم الله تعریف کړی امام قاضی عز الدین الایجیبی رحم الله فرمایي دا اتمې صدی عالم دی دوی الامامة رئاسة عامة في امور الدین والدنیا لشخص من الاشخاص خلافت او اسلامی نظام تعریف څه دی وی دا هغه عامه مشري ده عامه مشري ده په دین او په دنیا کې داسې یو سړی چې هغه د دین هم مشر وي او د دنیا هم څه وي مشر د دین مشري ورته حاصله ده د دنیا مشري ورته حاصله ده دې ته وایي امامت شرعیه سیاست شرعیه او خلیفه او خلافت قاضي شاه ولی الله محدث دهلوي رحم الله هم تعریف کړی دا ګوري ښه په دې خبرو باندې ځان پوهوي مونږه چې وایو چې یاره د دې خلکو مونږ مخالفت کوو د دې مروجه سیاست د دې موجوده سیاست نو بیا ځینې خلک وایي دا پوهېږي نه سیاست خو کار د علماو دی په خبره باندې پوهېږي نه سیاست کار د چا دی بلکل کم سیاست چې دې کتاب کې بیانېږي هغه کار د چا دی د علماو بلکې مونږ وایو چې کوم انسان دا وایي دا د علمانیت او د لیبرالېزم د سیکولرزم عقیده ده سیکولرزم عقیده دا ده چې دین او سیاست دا جدا شی دی دین او سیاست دین او مذهب او سیاست نه د مسلمان عقیده دا ده چې سیاست او دین لازم او ملزوم دي مونږ دا وایو چې کوم انسان دا وایي
چې د دین د سیاست سره کار نشته دا سړی کافر دی. څه شی دی؟ دا کافر دی، دا مسلمان یې نه دی. دا د سیکولر خلکو عقیده ده. خو کوم سیاست؟ اسلامي سیاست، شرعي سیاست، دا ګنده، دا کوم ګنده نظامونه چې دا نه، نو موږ د دې رد کوو. ښه اسلامي نظام، خلافت، اسلامي امارت، دا کار د علماو دی. ښه اسلام بالکل دې ته اجازت نه ورکوي. زه تاسو ته انشاءالله وضاحت سره وایم. لہذا شاه الله محدث فرمایي خلافت چاته وایي؟ هي ریاست العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية. دا هغه عامه مشري ده چې دا مشر به، دا خلیفه به، دا امیر المؤمنین به، د مسلمانانو بادشاه به د دین اقامت ته ځان وړاندې کوي، پیشقدمي به کوي، د دین اقامت ته دین به قایموي. پس سره بإحیاء العلوم الدینیه، دینی علوم به ژوندي کوي. څه به کوي؟ وایه د حکومت د طرف نه د دین د ژوندي کولو دپاره په ملک پاکستان کې اداره شته؟ وایه که نه شته؟ مونږ ته خو نه ده معلومه. یو و اقامت ارکان الاسلام، د اسلام ارکان به مضبوطی. دا اسلام ارکان به څه کوي؟ مونځ دی، مونځ د اسلام رکن دی. داسې یو محکمه شته په پاکستان کې چې هغه دې دپاره مقرر وي چې هغې خپلې دفې وي چې کوم کس مونځ ونه کړه په هغه به دا دفه لازمیږي او جیل ته به ځي. شته؟ د روژې دپاره شته، د حج دپاره شته، د زکات انتظام شته. لہذا تاسو خپل بیا ته سبق اړئ. دریم نمبر والقیام بالجهاد، اسلامي خلیفه به څه کوي؟ جهاد به کوي. څه به کوي؟ جهاد. زه بس تاسو آئین پاکستان نه درته وښیم چې د جهاد عقیده په ملک پاکستان کې نشته. آئینی طور په آئین کې جهاد، د جهاد نه انکار دی. هغې برملکي کفارو سره به مونږه د دوستۍ تعلق ساتو. د څه تعلق به ساتو؟ خدای وایي دوستي به نه کې، او دې څه وایو؟ دوستۍ تعلق به ساتو. په خپلو بچو بمونه وروه او پردو سره څه کوه؟ دوستي ساته. عجیب منطق دی دا. والقیام بالجهاد، دی به جهاد قایموي. وما يتعلق به من ترتیب الجیوش، جهاد سره چې کوم تعلق ساتي مجاهدینو لښکرې به تیاروي. والفرض للمقاتله، او د مجاهدین دپاره به برخه وباسي. واعطائهم من الفیء، او دغه شانتې مجاهدین ته به د مالفې نه حصه ورکوي. والقیام بالقضاء، او شرعي محکمه د قضا به قایموي. شرعي محکمه د قضا به قایموي. شته شرعي محکمه؟ واقامت الحدود، حدود به قایموي. د شراب دپاره، شرابي دپاره اسلام کې اتیا کوړي دي. شته پاکستان کې؟ ټول وایي شته. اسلامي جمهوریت پاکستان کې شته؟ نشته. بلکې په ټوله دنیا کې شته؟ نشته. پاکستان موږ ځکه بار بار لمه چې موږ دلته اوسېږو، نوره ټوله دنیا ټول د یو خر غوږونه دي. په خبره باندې پوهېږي. لہذا د شرابو حد اتیا کوړې دی، ملک پاکستان کې نشته. هغه زناکار چې بې واده دی د هغه سزا 100 کوړي دي. شته؟ وایه شته دی. د غل لاس کټ کولو سزا ده، لاس کټ کول شته؟ نشته دی. دغه شانتې تهمت څوک ولګوي اتیا کوړي دي. شته؟ نشته دی. واقامت الحدود ودفع المظالم، ظلم به دفع کوي. ظلم به څه کوي؟ ظلمونه کوي که دی دفع کوي؟ وایه خپل ظالمان دي. والامر بالمعروف والنهي عن المنکر، او امر بالمعروف او نهي عن المنکر به کوي. په ډنډې په زور به خلکو دیني احکامات کوي، او د ګناهونو نه به څه کوي؟ منې کوي. دی وایي نیابة عن النبي صلی الله علیه وسلم، دا ټول کارونه د نبی علیه السلام په طور نایبي به کوي، په طور نایبي. لہذا دا اسلامي خلافت دی. ښه جي چې د دې خلافت دوی په پاکستان یا په نور ملکونو کې نشته. دغه شانتې یو سیاست، لفظ سیاست خلافت تاسو واورېدو چې د دین او دنیا کې د دین حفاظت، د دنیا د امور انتظام د نبی علیه السلام نیابت دې ته خلافت وایي. خو سیاست چاته وایي؟ د سیاست یو معنا ده خیال ساتل، انتظام کول. لکه یو سړی خپل کور کې د څاروي خیال ساتي، دې ته هم څه وایي؟ په لغوي اعتبار سره سیاست وایي. حدیث پاک کې راځي، حضرت اسماء بنت ابي بکر فرمای وی حضرت زبیر رضی الله عنه یو اسو کان له فرس وكنت اسوسه ما بداغه السیاست کول سمانا خیال به مساتو، خیال به مساتو د غیا د اوو. نو په اعتبار د لغت سره
سیاست چاته وایي انتظام ته خیال ساتلو ته نو خلیفه امیر المؤمنین به د دین او د دنیا څه ساتي خیال به ساتي ښه دغه شان په معنا د قیادت او د مشرۍ سره هم راځي په لغت کې خو شرعي تعریف سیاست چاته وایي امام غزالی رحمه الله د شپږمې صدۍ عالم دی هغه فرمایي السیاست استصلاح الخلق د مخلوق د اصلاح کوشش کولو د مخلوق وایه کنه د اصلاح کوشش کول وارشادهم الى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والاخره سیاست دی ته وایي چې د خپل رعایا د خپل قوم د اصلاح خیال بساتي او دی به هغه لارې ته رابلي چې دنیا او آخرت کې دی ته نجات ورکړي دا سیاست شته وایه که نه یار په ملک پاکستان کې داسې سیاست شته چې تا ته دین او دنیا کې نجات درکړي بلکې داسې سیاست دی چې دین او دنیا کې دله بیړه غرقوي غرقوي که نه غرقوي غیبتونه تهمتونه دروغ کرپشن دو نمبرۍ دوکې پردي محلونه وهل ظلم زیاتې د یو راځي د یو بېعزتي کوي بل راځي په جلسه کې د بل بېعزتي کوي یو د یو عیب تراشانې کوي بل د بل عیب تراشانې کوي نو دا خو هغه لاره امت ته ښودل دي چا منجي فی الدنیا والآخره نه ده مهلکه فی الدنیا والآخره ده انسان دنیا کې هم هلاکي او آخرت کې هم څه کوي لہذا امام ابن خلدون رحم الله د نهمې صدۍ عالم دی هغه فرمایي هي کفالة للخلق دا د مخلوق ذمہ داری ده سیاست چاته وایي د مخلوق د طرف نه کفالت دی ذمہ داری ده وخلافة لله فی العباد او دا د الله رب العزت د طرف نه نایبي ده د الله په بندگانو کې څه دپاره لتنفیذ احکامه فیهم دې دپاره چې الله رب العزت احکام په بندگانو باندې نافذ وفرمایي لہذا سیاست چاته وایي چې هغه شریعت کې او اسلام کې سیاست امت مسلمه ته د دین او دنیا د نجات لاره ښودل د دین او دنیا د نجات لاره ښودل تاسو په ایمان وایي دغه سیاست په ملک کې شته اوس نه خو دین لاره درته ښیي نه درته دنیا د کامیابۍ لاره ښیي هلاکت هی هلاکت دی لہذا دا تعریف شو د سیاست او د خلافت ام لغوي او ام شرعي انشاءالله العزیز آینده جمعه کې د الله طرف نه منظوره وه ژوند و زه به تاسو ته بیا شرایط بیان کوم چې یو سړی انتخاب کوي یعنی په نن سبا اصطلاح کې ووټر د ده څه شرایط دي او د چا چې انتخاب کیږي یعنی کوم سړی چې هغه منتخب دی او هغه وټونو ته ودرېږي یا یو عهده غواړي یا امیر المؤمنین عهده ده یا لاندې عهدې دي د هغې دپاره اسلام او زموږ د شریعت کتابونو کم شرایط مقرر کړي هغه درته انشاءالله العزیز آینده جمعه کې ویمه الله پاک زموږ استاسو حامي و ناصر شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على مرات الموت وسكرات الموت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تبارك وتعالى